دا د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې د هرات ولایت له زلزله ځپلو هیوادوالو سره د مرستو راټولولو خیمه ده او نن یې څلورمه ورځ ده. له دې خیمې سره د لوګر ولایت د اوسیدونکو ترڅنګ نن د ښوونځیو زده کوونکو هم خپلې ټولې شوې مرستې دې صندوق ته ور واچولې. دا زده کوونکي وایي چې د هرات د زلزله ځپلو هیوادوالو پر وضعیت خواشیني دي او د دوی غم د ټولو افغانانو ګډ ویر ګڼي. نو موږ د خپل د لیسې په نمایندګۍ سره د هرات ځپلو سره دغه مرسته وکړله او دا نور هیوادوال ته دا خبره کو دا خبرې ته هغوی هڅه وسي باید له خپلو هیوادوال سره مرسته وکړي. همدغه وخت چې باید دوی خپل هغه همت ښکاره کړي. په دې وخت کې زموږ هیوادوال زموږ هغه مرسته زښته زیات اړتیا لري. لږ زره کومک مو راوړی دی هغه زلزله ځپلو لپاره. دغه پیسې موږ راټولې کړې وې. موږ د زلزله ځپلو سره هیله لرو چې مرسته وکړو او دا زموږ خپل هیوادوال د پر موږ باندې حق لري. بل پلو د مرستو راټولولو کمیټې غړي له دغو صندوقونو سره د لوګر ولایت د اوسیدونکو همکاري ستایي او د لوګر میشتو له شوی مرستو منندوی دي. ماشاءالله مردم شریف ولایت لوگر واقعا که ما تو دیده میشد بسیار غم شریکی دارن، بسیار احساس دارن، بسیار همدیگر واقعا درک میکنن و ماشاءالله سهمگیریشون در کمک ها بسیار زیاد است و هر کس اندازه حد و توان خودش کمک میکنه. ما واقعا خوش هستیم ازشان، یقدر درک دارن. هیره دی نوی چې د لوګر ولایت د پوهنې ریاست کارکوونکو او ښوونکو هم خپل ورځنی معاش چې 1.2 میلیون افغانۍ کیږي دغو زیانمنو شویو ته ځانګړی کړی دی.